مولوي سردار ولي ثاقب د بلخ ولایت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د نوي رئیس په توګه معرفي شو. د نوموړي د معرفي په غونډه کې د دغه ولایت د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو رئیس وویل چې عدلون بدلون په نظام کې یو اصل دی او دغه راز یې زیاته کړه چې هر مسؤل باید خپله دنده په رښتونې او ایماندارۍ سره ترسره کړي او خلکو ته د غوره خدمتونه وړاندې کړي. ورته مهال د بلخ ولایت مقام د کارکوونکو چارو رئیس مولوي بخت محمد مومنیار د بلخ ولایت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د پخواني رئیس مولوي ذبیح الله شاهین له خدمتونو څخه ستاینه وکړه. نوموړي دغه راز په اسلامي نظام کې دوه اصله مهم وبلل. لومړی د اسلامي ارزښتونو پر وړاندې ژمنتیا او دویم مسلکیتوب چې د غوره خدمتولۍ په برخه کې مهم رول لوبوي. ښاغلي مومنیار ټینګار وکړ چې شرعي اصول لومړی باید د مسؤلینو په کړنو کې پلي شي او بیا دې په ټولنیزه کچه پراختیا ورته ورکړل شي څو په اسلامي ارزښتونو سمبال یو فعال نظام ولرو. په پای کې مولوي بخت محمد مومنیار د ښاغلي مولوي سردار ولي ثاقب د ګمارنې حکم ولوست او نوموړي ته یې رسما د یاد ادارې مسؤلیت ور وسپاره.